بسم الله الرحمن الرحیم. لاجیکل اپریټر چې دا هم کولای شو چې په جاوا سکرپټ کې ته استفاده وکړو. لاجیکل اپریټر په جاوا سکرپټ کې چې موږ سره اینډ آر او ناٹ دی عموما له شرطونو سره استفاده کیږي. لاجیکل اپریټر یعنی کله چې موږ څو شرطونه ولرو موږ کولای شو چې اینډ آر ناٹ وکاروو. که چېرته غواړو چې دغه ټول شرطونه د صدق وکړي په دې حالاتو کې بیا موږ اینډ کاروو، او که چېرته وایو چې دغه ټولو شرطونه د یو هم برابر وي بیا موږ آر کاروو، او که چېرته وایو چې دغه ټول شرطونو د موږ ته معکوس سي یا برعکس دي سي نو بیا په هغه وخت کې موږ ناټ کاروو. اوس راځو مثلا موږ وایو چې یو وریبل ایف نوم لرو، هغه د وریبل ته زه قیمت اساین کومه چې 40 همدغشان بل وریبل د بی په نوم لرو، دې ته قیمت اساین کوو چې 88. همدغشان یو بل وریبل لرو هغه د سی په نوم باندې لرو او دې ته قیمت اساین کوو چې 80. اوس راځو یو بل وریبل لرو هغه د چې په نوم باندې ډی په نوم باندې، او دې ته زه شرطونه اساین کومه. ورته لیکم چې A لوی ده له څو نه له B نه، یو دا چې سو یو شرط سو. بل ورته لیکم چې A مساوي ده مساوي د له چې سره له C سره، صحیح ده. د بل شرط بل ورته لیکم چې C یا B کوچنی ده له 15 دلته همدغه شی ویلو ورته اسان کوو. دې نه وروسته ورته لیکم چې ډاکومنټ the end result is او concatenation علامه دې وروسته ډي دا دې ماته شي سي شو سي. اوس به ماته په سکرین باندې آوټپوټ راکوي چې فالس. راځو د ریفریش کو ګوره د ریزلټ ایز د اینډ ریزلټ ایز چې فالس. ولې فالس موږ ته قیمت راکړي؟ ځکه فالس قیمت موږ ته راکړي چې A لوی ده له B نه، صحیح ده. یو خو دغه شرط صدق کونک دا له B نه لوی نه ده. دویم دا چې A مساوي له C نه ده، صحیح ده. دې هم صدق کونک ځکه A له C سره مساوي نه ده. دریم دا چې B کوچنی ده له 15 B څه ده کوچنی ده له څو نه 15 نه، دې هم صدق کونه کې شرط، صحیح ده. ځکه دا ټول شرطونه څو غلط شو، دې حساس باندې موږ ته چې ونه کړل ځواب یې موږ ته ټرو رانک. اوس که زه A مساوي له چې نه کمه C سره کمه، دا هم 40 ده. A او C هم څو کمه 40 کمه، یعنی A او C مې مساوي کړل، دا غلط شو، دا صحیح شو دا شرط، دا هم غلط. ان دې شرطونو له جملې نه یو شرط څنګه څه صحیح څه، بیا به هم په اینډ کې ماته اعلی ریزلټ چې وي فالس به وي. راځه ما دا ریفریش کوم ګوره بیا هم موږ ریزلټ چې ده فالس ده. او که زه دغه ټول صحیح کمه، مثلا A لوی له څو راسي A کوچنی ده له B نه، دا خو صحیح شو، دا شرط هم صحیح څه. بل B کوچنی ده له څو نه دلته 88 د 88 نه به لږ زه یو څه اضافه ورکړم له 80 نه، یعنې ټول شرطونه مې صحیح کړل. دا شرط هم صحیح سو، دا شرط هم صحیح سو، دا شرط هم صحیح سو. په دې حالات کې موږ ته ځواب چې ده ټرو ده. په دې حالات کې ځواب ټرو ده. ګوره اوس چې ځواب ټرو سو ځکه ټول شرطونو صدق وکړه، صحیح ده. یعنې په اینډ کې که چېرته یو شرط هم غلط وي، مثلا راځم یو شرط په دې کې غلط ومه، دغه صرف غلطون د اول یم A لوی څه له B نه، دا چې څه غلط دا یو شرط می غلط کړ نو ټول ځواب
چې کوي فالس نتیجه راکوي. صحیح ده. او په آر کې بیا داسې نه ده. اوس که زه راسم دغه د چې کومه صرف آر ولیکم او دغلته اینډ په ځای چې وکارو آر وکارو. د آر ساین چې دا وبښئ، د آر ساین وکارو. آر که یو شرط هم صدق وکړه موږ ته ځواب شي که ټرو که. که یو هم شرط صدق وکړه. اوس دا هم غلط ده. صحیح ده؟ صحیح نه ده. وبښئ دا هم صحیح ده ځکه ا مساوي له څو سره ده؟ له سی سره ده. او بي چې ده؟ بي کوچنی له څونه ده؟ اتیاونه ده. دا هم صحیح ده خو دا یو غلط ده. دا اول یو څنګه ده؟ غلط ده. بیا به هم ځکه دوه صحیح سول یو غلط، نو چې یو هم صحیح سي موږ ځواب چې راځي په آر کې ټرو راځي، په اینډ کې نه، په آر کې چې راځي ټرو راځي. اوس که همدغه شان په دې کې مثلا دا هم غلط کمه، دلته زه ورته ولیکمه 2.9 دا هم غلط څه ا له سی سره مساوي نه څه، دا هم غلط څه، دا هم غلط څه، خو دا یوازې دا یو صحیح ده، یوازې یو شرط صحیح ده. بیا هم ځواب دی مګر چې ده ټرو ده په آر کې. صحیح ده. او که زه دا هم غلط کم یعنې ټول غلط سي په ده حالاتو کې بیا د مګه ځواب چې راځي فالس راځي ځکه ټول غلط سول. چې راسو ټول یعنې که یو هم صحیح سي په دې حالات کې د مګه ځواب بیرته چې کېږي ټرو کېږي. یعنې په لنډ ډول داسې ویلی سم. آر که چېرته دا مګه جمله موږ کاروو ټولنیز ماحول کې موږ وایو چې احمد او محمود دې لیکنه وکړي. یعنې دلته احمد او محمود باید دواړه لیکنه وکړي. ضرور ده احمد او محمود دې دواړه لیکنه وکړي. صحیح ده. او که زه داسې ویامه چې احمد یا محمود دې لیکنه وکړي، احمد یا محمود، له دې جملې نه که احمد لیکنه کوي صحیح ده یا د محمود لیکنه کوي صحیح ده، که هر یو وي صحیح ده. خو په که چېرته مې او کلمه وکاروله باید دواړه لیکنه وکړي، او که چېرته مې یا کلمه وکاروله نو بیا چې ده د دې جملې نه که یو یو مو کړي مشکل بیا نه پیدا کوي. او ناټ چې ده ناټ علامه دا بیا په دې معکوس کوي سرچپه کوي. اوس راځمه دې ریزلټ موږ ګورو د دې آر ریزلټ صحیح ده چې ده موږ ته دا ریفریش کومه فالس ده. خو که زه راسمه دلته چې وکارومه ناټ علامه وکاروم دا ټول چې راځي معکوس کیږي سرچپه کیږي. صحیح ده. ځواب چې راځي ټرو راځي. ناټ د همدې لپاره کارول کېږي چې دې نه هم موږ ډېره استفاده کوو وروسته. مثلا راځم په دې کې یو مثال ورکوو، دا به د دې ځای نه ختم کړو. زه به راسم په اف کنډیشن کې به دا وکاروم. صحیح ده. اف کنډیشن کې داسې کاروم چې ا مساوي سي وبښئ ا کوچنی څه له چې نه له بي نه. صحیح ده. او and n. صحیح ده. سی لوی څه له څونه له څلوېښتو نه. دلته راځمه ایلس کاروم او بیا د چې باډي شروع کړو د فالس باډي شروع کړو. یعنې اف کې خو موږ سره اف ایلس کې موږ دوه باډي شروع کړو. صحیح ده. اف ایلس کې دوه باډي، یو باډي د ټرو لپاره ده، بل باډي د فالس لپاره ده. اوس ټرو کې زه ورته لیکمه چې ډاکومنټ یا الرټ صرف ورته لیکمه الرټ. ماته یو میسیج راکړه، هغه میسیج کې راته ولیکه چې this is your true. صحیح ده. صرف ماته دا میسیج راکړه your true. او په ایلس کې یا فالس باډي کې ماته ځواب راکړه، میسیج راته راکړه چې your false. اوس که دا چېرته دواړه صدق وکړي یعنې ا
کوچنی ده صحیح ده له څو نه له بي نه د A قیمت 40 ده د B قیمت څو ده 28 ده نو دا A له B نه کوچنی ده دا خو صحیح سو برابر سه بل دا چې C کوچنی د له څو نه له 40 نه لوی ده له 40 نه C لوی ده له څو نه له 40 نه C قیمت نه 10 ده خو لوی نه ده صحیح ده راځو دغه به لږ ورته کم کو څه ده کو چې مطلب دا مې ورته ولیکل چې 15 نو اوس C کوچنی څه وبخښئ C لوی څه له څو نه له 15 نه لوی ځکه دلته C قیمت څو ده 19 د 15 نه لوی ده نو دغه هلته دغه شرط هم سیده کو که دې شرط هم سیده کو که اوس دواړه شرطونه سیده کو که په اینډ کې راځو دا مې سیو که ریفریش کومې نو کله چې ریفریش کومه ما ته چې یو آر ټرو یعنې ته اول بلاک ما ته چې دلته میسیج راکړه په اول بلاک کې موږ همدغه شان میسیج ورکړی چې یو آر ټرو او که زه دغه مثلا غلط کمه بیا موږ ته د کوم بلاک میسیج راکوي موږ ته بیا د دوهم بلاک میسیج راکوي صحیح ده دا اوس غلط څه زه راشم دا ریفریش کمه په دې حالات کې موږ ته یور فالس موږ ته د دوهم بلاک میسیج راکړه همدغه شان تاسو کولی شئ چې آر او اینډ لکه مخکې مثالونه ورکړل په اپ کې وکاروئ صحیح ده نن ورځ درس همدغه ځای پورې نور راتلونکي درس به انشاءالله په کمپاوند اساینمنټ اپریټر باندې جوړو خدای دې وکړي چې یو څه مو اخیستي وي